د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت مبارک داو چې کله به هم د په سفر باندې تو نو غنی بیبیانی وی ډیری بیبیانی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د بیبیانو په منځ کې خسنه واچو نو د کمی بیبي چې خسنه براوخته هغه به د ځان سره بو وستله په سفر باندې دا ځل چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیبیانو په منځ کې خسنه واچو نو خسنه د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها راوخته داغه خسنه راوخته چې کله داغه خسنه راوخته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځان سره په سفر کې بو وستله غزا وشوله او چې کله صحابه کرام او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غزا نه فارغ شو واپسې کې راتلل شپش ولا په یو بیابان کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل صحابه کرام سره پړاو واچو د شپې آرام وشو خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت مبارک داو چې لا سبب نو ختله سبب اوخته چې څنګه به سبا اوخته نو منځ به اوکو او سمدستی په تیاره کې روانېدل خپل سفر به دوباره شروع کو عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي ویزه چې پوښم چې وس د تلو ټیم دی ویزه لاړم تقاضی ته بولو براز تلاړم زنګلو سیټ تلاړم مای چې بیا قافله نشي ودرېدې خوراشه بولو براز خپل حاجت فرکا بیا سفر دی ویزه چې لاړم زنګل طرف ته نو واپسې کې چې راتلم زما په غاړه باندې او امیل هغه را نه ورتاو شو چې هغه ورتاو شو زه په هغې پسې ګرځېدم ما کتو چېرې ما ته به زما هار میلو شي دلته کې صحابه کرامو هغه کجاور اغستې ده او په اوښ باندې ایښې ده او هغې خیال دا کړی دی چې په دې کې عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ناسته ده عائشہ رضی الله تعالی فرمایي وی په دغه زمانہ کې د زنانو وزنونه زیات نو داسې نری زنانه وي ځکه چې خوراکونه کمزوري وو او وسانو زنانو په شانتي نه وي نو زه کمزوري وم هغې کې جاوه اوچته کړه په اوښ باندې کې خو د مقصد دا و چې عایشه پکې ناسته ده نو یې زه پکې جاوه کې نوم او قافله روانه شوله زه چې رالم او راورسېدم وی چې مې وکتل خلک رانه ټول تللی دی زه یې خوشی دی وی زه هلته غلې کېناستم وی سوچ مې وکړو که په دوی پسې وروستو ځمه نو پته نه لګي چې لاندې کړم که لاندې نه کړم ځکه هغه په اوښانو په آسونو دی او زه پیدل یم نو شپه د لاندې به یې نه کړم خو ښه به ګډه وډه شم تینه ښه خبره دا ده چې دلته کې کښېنم نو چې کله نبي علیه الصلوۃ والسلام زما معلومات وکړي او زه نه یم که نه نو په ما پسې به واپس دلته بیا راځي بیا هلته غلې کېناستم چې کېناستم وی ځواني وه نوی عمر و بس داسې کېناستم لوپټه مې په ځان راواچوله اوده شوم سترګې مې ورلې په دې کې چې سحر رڼایي لګېدلې ده نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت مبارک داو چې کله بعد د سفر کو نو د ځان نه به یو وروستو یو کس پرېښودو هلکه ته دلته پاتې شه سحر کو د چا نه څه شی پاتې شوی نو ته به یې په رڼا کې روچت کې مونږ پسې به راځې ځکه چې قافله خو به د شپې روانېده که نه نو سحر به ته وګورې خو د چا نه څه شی پاتې شوی نو ته به یې رالې او په مونږ پسې به راځې په دغې ورځ باندې نبي علیہ الصلوۃ والسلام صفوان رضی الله تعالی عنه ځان نه وروستو پرېښی و چې کله رڼایي ولګېده او صفوان رضی الله تعالی عنه داسې وکتل چې دغلته څه شی دی څه تور څه شی ښکاري نو چې لږ ورنږدې شو نو ویې کتل هغه عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د مؤمنانو مور وه او صفوان رضی الله تعالی عنها عایشه رضی الله تعالی عنها لیدلې وه که نه د پردې حکم لا نه نازل شوی چې د هغې نه مخکې لیدلې وه نو څنګه چې وکتل د عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها اوده ده او مخې ښکاره دی نو چې هغه وکتل چې دا خو د نبي علیه السلام بیبي فاتح شوې ده نو د خولې نه بې اختیاره په چغه دا وختل وی انا لله و انا الیه راجعون دا د خولې نه وختل نو چې دا د خولې نه وختل عایشه رضی الله تعالی فرمایي زما سترګې وغړېدې نو څنګه چې مې سترګې وغړېدې نظر مې په مخ باندې لوپټه راواچوله مخ مې پټ کو وی قسم په الله
چې زما سره صفوان بل خبره نه ده کړې خو اوښ یې راوسته او غلی زما خواته کېنو او زه کې جاوید ته وختم سواره شوم او هغه اوښ د موار نه ونیو مخکې روان شو مخکې روان شو تلو تر دې پورې چې د قافلې سره یو ځای شو قافله خو لاندې کړه او دلته کې منافقینو ته مو کفه لاس ورله د منافقینو چې کوم سردارو عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین د منافقانو مشر دا خبره خوره کړله غلی د یو سره غوږ جنګولی کله د بل سره غوږ جنګولی نعوذ بالله د عایشه د صفوان صلی الله روانه ځان یې ورته پاتې کړی و د نبی علیه صلات سلام د بیبي متعلق دا خبره شروع کړه وی د عایشه د صفوان سره غلطه لار وه نو ځان یې ورته پاتې که وګوره دواړه یوازې په موږ پسې راله دا قصه یې شروع کړه اوس عایشه رضی الله تعالی د ځان نه خبره نه ده چې ما پسې کمې خبرې کېږي دا خبره رو چلیده په قافله کې چلیده حتی در دې پورې چې بعضې ساده مسلمانان چې صحیح مسلمانانو هغه هم په دې خبره کې گرفتار شو د دغه منافق په خوله باندې څه وکړو اعتبار یې وکړو عایشه رضی الله تعالی فرمایي وایي چې کله موږ د سفر نه رالو زه کور ته راورسېدم نو زه بیماره شوم یو خو بیماري دا و چې سړی د سفر نه راشي ستړی وي که نه وي د هغې سفر د وجې نه ستړیا را باندې و بیمار وم د هغې د وجې نه وي دویم دا چې د نبي علیه صلات وسلام زما سره هغه مینه نه وه زه خبر نه وم خو نبی علیه صلات سلام به چې کور ته راغی نو صرف سلام به یې چو اخوا سیواګرې خبرې ما سره نه کولې نو ما وایي چې د الله په رسول باندې څه شوي دي ما سره هغه مینه نه ساتي ما سره هغه خندا نه کوي ما سره هغه شانتي نه کښېني چې څه وجه ده وی د نبی علیه صلات وسلام د بې رغبتۍ زما په هغې بیمارۍ کې لږه نوره اضافه وکړه وی دومره بیمار وم سخته تبه مې وه چې ګرځېده راته هم مشکل و وی داسې ماښام ماسخوتن ټیم و تیاره وی زه بیت الخلا ته تلم نو بیت الخلاګانې په هغې وخت کې داسې نه وي خو خوشې کورونه و زنانه به داسې سارا طرف ته تلې وی زه سارا ته تلم بولو ته نو چې واپسۍ کې راتلو نو زما سره مستح مستح و د مستح رضی الله تعالی عنه مور را سره وه دا مستح بدري صحابي دی د هغه مور را سره وه هغې زه د لاسه نیولې ومه نو هغې په دې صادر کې د خپلوان خطه ټکره یې وواله نو چې ټکره یې وواله وي د خولې نه یې دا وختل چې تعیسه مستح تباه شي خپل زوی ته یې خیرې وکړې ما ورته وی چې مورې دا څه کوي ته خو مستح ته خیرې کوي تا ته پته ده خو بدري صحابي دی ته یو بدري صحابي ته خیرې کوي دا ته څه وایې هغې راته وی چې عایشه ډېره ساده یې عایشه ډېره ساده یې ما وی چې ولې وی چې مستح په تا پسې کمې خبرې کوي ګوره دا بدري صحابي و صحیح مسلمان و خو د دې منافق په هغې چال کې دې غریب هم راغلی و ما ته وی چې زما زوی مستح ستا متعلق څه خبرې کوي ما چې مورې څه خبرې کوي چې خدا دا خبرې په تا پسې کوي په تا باندې تهمت لګولی دی او زه چې د خبرې نه خبر شوم که نه چې د نبي علیه صلات وسلام مینه زما سره ولې هغه شانتې نشته وی کور ته رالمه وی بیماري مې د حد نه زیاته شوه تبه مې ډېره زیاته شوه ډېره زیاته وی د نبي علیه صلات وسلام چې راغی که نه ما ورته وی چې د الله پاکه پیغمبره که ستا خوښې زه مې د مور کره ځمه که ستا اجازت وي زه به چا کره لاړه شم د مور کره لاړه شم نبی علیه صلات وسلام راته وویل چې لاړه شه قسم په الله چې د نبی علیه سلام دې ټکي چې لاړه شه ماله بیمارۍ کې نوره اضافه وکړه وی ځکه چې نبی علیه صلات وسلام ته به چې کله مو ما وویل چې زه د پلار کره ځم نو نبی علیه صلات وسلام به راته فرمایل چې حمیره څه له ځې دا حمیره به نبی علیه صلات وسلام عایشه رضی الله تعالی ته د مینې نه وي حمیره وایي موږ په پښتونو کې سوربوني نو ما ته وایي چې حمیره څه له ځې زه ته خو بله ورځ تلې اوس بیا وایي چې زه د پلار کره ځم او دا ځل مې چې د تپوس وکړو چې زه د پلار کره ځم نبي علیه صلات وسلام راته ډایرکټ وایي چې لاړه شه زه دې ټکي ښه خفه کړم ځکه چې کله د خاوند د ښځې سره مینه یې که نه نو د پلار کره یې نه پرېږدي د پلار کره یې دا وایي زه د پلار کره ځم نو دی وایي نه به ځي دا دومره بېوقوف وایي دا ښځه چې خاوند سره په دې خبره جګړې کوي و جګړه پې زه نه کوي هغه ستا سره مینه کوي ړی در نه نه کېږي نو ځکه وایي مزه چې دا کم یو تنګ وي دا وایي زه د پلار کره ځم نو وایي ځه وره کېږه سړیه پړه کې وایي خدای مې دې ستا نه خلاص کړي چېرته ډولا ځمه نو هغه ورته وایي ځه
خو چې کم خاون ښځې ته پوی مزه د پلار کړه نو پوه شي چې دا خاون په دې ښځه باندې څه دی مین دی او هلته ډېرو شپو ته نه پرېږدي نو دا خاون په دې ښځه باندې څه دی مین دی د هغه بعضې بېوقوفه که پکې جنګ کوي د خاون سره ته مې د پلار کره نه پرېږدي نو چې دا درته ووایي چې لاړه شه 2 میاشتې تېرې کړې بیا ما پسې راځه نو بیا به دې خوله وازه کړي بیا به جاړي بیا به وایي چې ما ته توجه نه راکوي نو ما ته نبی علیه صلات وسلام چې زه لاړه شه د پلار کره ما وایي چې وګوره دا ځل خو راته اړه ونې وي چې مزه زه ښه خفه شومه چې لاړم د پلار کره مې لاړم نو چې کور ته ورننوتم نو چې مور ته مې وکتل قرآن ورته پروت دی او جاړي چې بابا ته مې وکتل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته هغه ځان له په جړا سر دی هغې ځان له جاړي ما ورته وایي چې بابا داسې خبره راپسې کېږي هغه راله جواب رانه کو مور ته مې ویل چې مور په ما تهمت لګېدلی دی هغې راته دومره کرلې وویل چې عایشه ستا په شانتې د ښځو دشمنان ډېر وي ستا په شانتې د ښځو دشمنان ډېر وي هغې راله دومره تسلي راکړه دلته کې نبي علیه صلات وسلام صحابه کرام راوغوښتل اجلاس یې راوغوښتو نبی علیه صلات وسلام په منبر باندې کېناستو خطبه یې وویله او وی جوړل ډېر زیات یې وجړل او وی فرمایل ما ته د عایشه په باره کې څه مشوره راکړئ که نه ما ته څه ووایه که نه زه څه وکړمه خلک په عایشه پسې خبرې کوي ما ته خو څه مشوره راکړئ که نه یو اواز پکې وشو د الله پاکه پیغمبره که ته د عایشه نه پړه کې ډېر زیات خفی که نه او ستا اړه یې نه غواړي د الله پاکه پیغمبره ازاده یې که طلاق وله ورکړه ستا دپاره ښځې ډېرې په دې کې عمر رضی الله تعالی عنه راپاسېد د الله پاکه پیغمبره یو تپوس وکم وی او عمر وکا وی دا راته ووایه چې د عایشه نکاح ستا سره چا تړلی دی نبی علیه صلات وسلام داسې سر ښکته اوښکې بهېدلې چې د عمر رضی الله تعالی عنه دا خبره یې واورېدله نو داسې سر یې د اوچت کو مسکی شو اسمان ته یې ګوته ونیوله د عایشه نکاح ما سره چا تړلی دی ما سره د عایشه نکاح الله تړلی دی وی د الله پاک پیغمبره د طلاق خبره خو بالکل آخري خبره ده بالکل آخري خبره ده خو ستا سره چې د عایشه نکاح الله تړلی دی نو زه د خپل الله نه به تپوس کوم چې زما پیغمبر له دې څنګه ښځه ورکړې ده زه به د خپل رب نه تپوس کوم چې زما پیغمبر ته څنګه ښځه ورکړې ده پیغمبره چې الله د عایشه نکاح ستا سره تړلی دی نو صفایي به یې مونږ په الله پرېږدو مونږ ته به الله وایي چې عایشه څنګه ښځه ده او توره یې د تیکې نه راویستې او کړس یې ورکو او څوک چې به عایشه پسې خبرې کوي قسم په الله هغه زما د تورې په حواله که څوک چې به عایشه پسې خبرې کوي هغه زما د تورې په حواله که او چې د عایشه نکاح ستا سره الله کړی نو فیصله به یې الله کوي نبی علیه السلام چې دا خبره واورېده ډېر زیات اطمینان ورته راغی زړه ته یې سکون راغی وی عمره زما د زړه خفګانونه دې ختم کړو عمر زما د زړه چاودنه دې ختمه کړه او سیده د هغې ځای نه راپاڅېدو او راغی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دروازې ته چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دروازې ته راغی او دروازه یې وټکوله ورته ابوبکر رضی الله تعالی عنه داسې مبارک صحابي دی که نه چې ټول خلک به د نبي علیه السلام دروازې ته راتلو او نبي علیه السلام به د چا دروازې ته تو د ابوبکر دروازې ته چې دروازه یې وټکوله نو دننه ورته د عایشه رضی الله تعالی عنها مور اواز وکړو وی من ببابي زما په دروازه باندې څوک دي زما په دروازه کې څوک ولاړ یی مونږ ته نور تکلیف مه راکوئ د الله دپاره مونږ په دې خپل غم کې نور فریدوئ په مونږ نور مه بلسئ زما لور خو تهمتي کړه نو نور زما نه څه غواړئ دننه جاړي د بار نه ورته آواز وشو و ابوبکر کور والو ستاسو په دروازه کې د عبدالله یتیم بچی ولاړ دی ستاسو په دروازه کې د دواړو جهانو سردار ولاړ دی ما ته دروازه لږه کوله وکئ که نه چې دروازه یې کوله وکړه نبي علیه صلات وسلام ورننوتو د ابوبکر رضی الله تعالی عنه ټبر ورته فرمایي وی د الله پاک پیغمبر او تاسو په دې وخت
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي او نور خبرې به وروسته کوم، خدا راته ووایي زما عایشه کوم ځای ده، زما عایشه کوم ځای ده. الله هغې ورته وویل وی زما لور چې ستا د کوره راغلې ده، موږ ورسره خبرې کوو، موږ له جواب نه راکوي، بس جاړي او جاړي او جاړي جاړي. او چې کله عایشه رضی الله تعالی عنها کور ته لاړه که نه او د مور او پلار حالت یې ولیدو نو مسله یې راواغسته، مسله یې راواغسته او یو تورې تیرې طرف ته روانه شوه. مور یې پسې ورغله وی عایشه څه کوې؟ ځان وجنې کو، ځان ته تکلیف ورنکړي، دا ته څه کوې؟ مور یې ما ته څه مه وایئ، زه د هغې رب دربار له روان یم چې په هغې کې موسی اوښکې توی کړي دي، په هغې کې عیسی اوښکې توی کړي دي، په هغې کې مریم اوښکې توی کړي، په هغې کې آدم اوښکې توی کړي او د هغوی د اوښکو جواب هغوی ته میلاو شوی. نن د ابوبکر لور بالته خپلې اوښکې تویوي او امید ترې نه ساتي. عایشه رضی الله تعالی عنها په جانماز ناسته ده او چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام خبرې واورېدې که نه، نو عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی قسم په الله چې زړه د مې راله وی ټینګه نه شومه، ما وی چې زه د دواړو جهانو سردار نه تاویږم او په چغو چغو ورته جاړم ورته. خو بیا مې سوچ وکړو چې ته د رب دربار پرېږدې، د خپل د رب په دربار کې چغې وایي هغه پرېږدې او خپل خاوند له به ورځې. نه زه د خپل رب دربار نه پرېږدم، د خپل رب دربار نه پرېږدم. وی ناسته وم نبي علیه الصلاۃ والسلام مې خواله راغی، وی ما ته وی چې عایشه، ما وی چې حضرت جی، وی چې عایشه خپله صفایي وکړه، زه نن اورېدو ته راغلی یم، زه نن اورېدو له راغلی یم، ما ته خپله صفایي وکړه عایشه. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما ورته دا وویل چې زما حالت په شانتې د یوسف علیه السلام د پلار دی، زما حالت نن په شان د یوسف علیه السلام د پلار دی. وی دومره غم را باندې و چې د یعقوب علیه السلام نوم رانه مې هېر شو، د یوسف علیه السلام پلار مې یاد کو. او ما ورته وفرمایل چې اشکو وبسی وحزنی الی الله، زه خپل جړا فریاد الله تبارک وتعالی ته کوم، ما نه کلار شئ، ما نه کلار شئ، زه خپل رب ته جاړم او ما ته به زما رب جواب راکوي. کو زه درته ډېرې صفاینې بیان کوم نو تاسو زما خبره نه منئ. ما دا خبره وکړه او کتل مې وی دا مې په زړه کې چې الله خو به زما صفایي ځکه کوي چې زه بې ګناه یم، زه بې ګناه یم، الله به زما صفایي ضرور کوي. خو دا مې په وهم او ګمان کې هم نه و چې دومره ضربه کېږي. امام چې هغه غني ذات دی، هغه بې پروا ذات دی، چېرته زما صفایي به کېږي نو په کلاره به کېږي. امام چې دا خبره وکړه که نه، په نبي علیه الصلاۃ والسلام د وحي اثر شروع شو. د وحي اثر دا و چې یخ جمع به و، بلکل یخ جمع. او چې کله په نبي علیه السلام به وحي راتله نو بدن به یې د خولو نه ډک شو، په دې تندي مبارک به یې دا خوله داسې پړکېدله، خولې به پرې شروع شوې، رنګ به یې تک سور شو، تک سور په یخ جمع کې. دا به په نبي علیه الصلاۃ والسلام باندې د وحي اثر و. چې کله په نبي علیه الصلاۃ والسلام وحي شروع شوه، ما چې عایشه مبارک دې شه، عایشه مبارک دې شه، الله ستا د زړه فریاد واورېد، ستا د زړه فریاد یې واورېدو. چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه د وحي دا کیفیت ختم شو که نه، الله تبارک وتعالی هم دا آیتونه مبارکه نازل کړي په دې سوره نور کې 18مه سپاره کې، ان الذین جاءوا بالافک عصبة منکم. نبی علیه الصلاۃ والسلام نه چې د وحي اثر ختم شو که نه، وی خندل، ما ته چې عایشه مبارک شه، الله تبارک وتعالی ستا صفایي ماته وکړه، الله ستا صفایي ماته وکړله. وی مور او پلار مې راته وی چې عایشه پاسه خپل خاوند ته غاړې وځه، پاسه. زه ضد ونیومه، عایشه رضی الله فرمایي زه ضد ونیولم، ما وی چې د هېچا شکریه نه ادا کوم، زه د خپل رب شکریه ادا کوم، تاسو خو ما صفایي نه منله، زه هېچاته نه پاسم، پاسې خپل رب ته په مصله پرېوتم او مې جړل، ما وی چې الله ته ډېر مهربان ذات دی. تقریبا دا یو رکو سبق دی اندازتن چې دا ټول د عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په صفایي کې الله تبارک وتعالی د آیتونو مبارکه نازل کړي دي. دا دومره مبارکه بیبي او مبارکه بیبي. وجه سوا وجه پکې دا و چې د خپل خاوند سره ډېره مینه ساتله، د خپل خاوند ډېر زیات خدمت کوو، حالانکې د نبي علیه الصلاۃ والسلام نه په عمر کې ډېره زیاته کمه وه، ډېره زیاته.
او بیا د نبی علیه الصلاة والسلام د رحلت نه وروسته داسې ژوند تیر کړی، داسې ژوند چې خپل ټول ژوند دین ته وقف کړی. کله به صحابه کرام چې کله په دینی مسله کې وان خطل کنه او مسله به ورله نه ورته، نو فتوا به د عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه اغوستله، فتوا به د هغې نه اغوستله چې هغې به پرې دستخط وکړو چې دا مسله ټیک ده، نو هغه مسله وه. او د ښځې او خاوند ترمنځ چې څومره مسلې دي که نه، سنت طریقې دي د ښځې او تر خاوند ترمنځ د کور د ژوند نه بل سړی نه خبرېږي که نه، دا ټولې چې موږ ته د نبي علیه الصلاة والسلام را نقل کړي دي، په دې کې د ټولو نه زیاته حصه د چا ده؟ د حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ده. خو دې زمانه کې څه بدبخته خلک داسې شته دی چې کوم منافقینو هغه تهمت لګولی، هغه تهمت او اوس هم په دې زمانه کې لګي چې ورته شیعهګان ویلی شي.